که د قرآن آیت په یو ځای کې لیکلی شوی دی په یو کاغذ باندې د هغې حکم د قرآن دی هغې له به بنده بې اودسه لاس نه وړي. که د موبایل په سکرین باندې قرآن دی نو د موبایل سکرین له به بنده بې اودسه لاس نه وړي، ګوته به ورته نه وړي. که قرآن څوک په موبایل کې ساتي نو ډېر خلک قرآن موبایل کې نه ساتي، ولې وي دې کې ما سره ګانې هم دي ویډیوګانې هم دي، نو حالې وله دا کتلی چې قرآن دې لږ او ګانې دې پکې وي. ما نه مخکې ورځو کې یو ملګري تپوس وکړو چې دا قرآن دې موږ لرې کوو نو قرآن دې ولې لرې کړې، ظالمه مرداري دې لرې کړه، د مرګ څه پته لګي که مرګ راشي. او څه ظالمان یو بل تاړئ، او څه ظالمانو چېرته په 5-6 زره باندې کمپیوټر اغوښتي او د ټول کلي خلکو ته دا وایرس ورړی چې په قبر کې بنده پرېوته او په قبر کې حساب کتاب کو، او مثال په طور د ده بد اعمال یو کم سلو، نیک اعمال یې سلو، او ده ته یې وایي چې ته کامیاب شوې، او دې کې ټس چې یو 2 بدۍ راغلې یا یو بدي راغله ګناه راغله او د ده نیکۍ او بدۍ برابر شوې، خو دې غرق شو. هغه به کومه بدي وي؟ هغه به هغه بدي وي چې دې په دنیا کې او ده د هغې بنیاد یې خیرې، چا ته دې ګانا وراړولې ده، چا ته دې فلم وراړولې دي، څوک دې په ګناه راړولې دي، نو ته په قبر کې خو میټر روان دی، هلته یو نیکي زیاته وه او بدي کمه وه، دلته ستا میټر خو روان دی. نو چې هغه بدي راله نو برابر شوې، نو ځان دې غرق که ځان دې تباه کړو. یو په خپله ګناه کولی، په خپله هم ګناه بد شی دی، بنده به ځان ساتي او چې ګناه وشي توبه به وباسي، خو دا بل په ګناه کې ځان سره ملګري جوړول دا ګوره ډېره لویه تباهي ده. بنده به په جومات کې اعتکاف ته ناست وي، د بیت الله نه به طواف کوي، او هغه بنده چې ده په ګناه راړولی به ګناه کوي، د ده میټر به روان وي. دا تباهي ده، تباهي. الله هم دې تېر ساتي. نو قرآن په موبایل کې ساتل ناجایز دي. نو د قرآن لپاره به موږ داسې نه کوو چې موږ قرآن د موبایل نه لرې کړو. په دې کې زه تلاوت نه اچوم، ولې دا هلکان ورته ډیټا وایي، دې کې زما ډیټا ده. ډیټا څه ته وایي؟ مرداري پکې را جمع کړي. د دې پیسې ګورې حرامې دي چې یو بنده دې کار روزګار کوي، یو ځان له قبر ګرموي او هغې دپاره دې خلکو ته ګانې اچوي په موبایل کې او فلمونه اچوي او دا پلانې شی دی او دا ډنګرې، دا پکې صوفیانه کار دی، ملنګې لینډ دی، دا ټول ګناه ده، حرام دي. قرآن هم چې وورې قرآن او ډول ورسره دی، رباب ورسره دی، باجه ورسره ده، د قرآن اورېدل هم ګناه ده. اوس به څه وایې چې هلکه مولیانو قرآن هم حرام که نه، دا موسیقي ورسره حرامه ده. نو که د هر بابا کلام دی، که د هر بابا کلام دی او ټنګ ټکور ورسره دی، موسیقي حرامه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي موسیقي په زړه کې نفاق پیدا کوي، بنده نه منافق جوړوي، زړه خیرنوي. نو چې زړه خیرن شي د بنده د نیکو اعمالو سره محبت کم شي، دې دا زړه خیرن شي لکه لوښي چې خیرن شي، په هغې کې ته ډېر سوچه پی واچوه، خرابوي څښاکه یې، نو چې زړه څښا شو نو ته پکې ډېر بهترین کلام واچو، او د الله د قرآن او د الله د پیغمبر د حدیث او علم دین دا یو پاک شی دی، دا پاک لوښی غواړي، دا پاک لوښی غواړي، دا پاک ظرف غواړي. نو چې کله لوښی پاک وي بیا هغې کې دغه پاک څیز محفوظ وي. او چې لوښی څښا دی دا زمونږ ځکه اسلام نه کېږي، زمونږ زړونه دغې څیزونو څښا کړي دي، او بعضې ظالمان خو ته د سره حرام نه وایي، بلکل روا یې ګڼي لکه د مور د پیو، مولیان اوزګار دي وي، دا اوس اوزګار دي. الله دې مونږ ته پوهه راکړي. نو قرآن ساتل په موبایل کې دا بلکل جایز دي. د دې وجې نه د موبایل نه قرآن مه لر کوه چې دې کې ګانې دي او دې کې ویډیوګانې دي، هغه ختمې کا، قرباني ورکه. نو که د قرآن په سکرین باندې چا د موبایل په سکرین چا د قرآن آیت راغی یا قرآنو، نو هغې ته ګوته وړل بیا اودسه دا هم ناجایزه دي. که په کاغذ قرآن لیکلی شوی یو آیت یا په دیوال لیکلی شوی هغې ته هم بیا اودسه لاس وړل هغه جایز نه دي.
که تفسیر دی یا بل کتاب دی د قرآن آیاتونم دی او بل جبم ده نو دغه د قرآن آیاتونو ته لاس وړل دا جایز نه دی. خو چې صرف ترجمه وي هغې ته د قرآن نوم نشي ورکولی چې دا قرآن دی. که قرآن دی او سره ترجمه ده یا سره تفسیر دی نو هغې ته مونږ ترجمه وایو، تفسیر ورته وایو، قرآن ورته نه وایو.